پاکستان او امریکا د طالبانو پر ضد د نوې جبهې د رامنځته کولو او د جګړې د غځولو په لټه کې ده. دا چې څوک او ولې د مسعود د زوی ملاتړ کوي، پاتې جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دا چې تیر افغان حکومتونو په تیرو 20 کلونو کې دا چغې وهلې چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کولې، له حقیقت لرې خبرې نه وې. پاکستان نه د طالبانو دوست و او نه هم د تیرو حکومتونو چې امریکا یې ملاتړ کولو، که څه هم په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان حکومتونو دا تور پورې کولو چې طالبان د پاکستان تر اغیز لاندې دي دومره به د منلو نه وي څومره چې د هغو حکومتونو په اډانه کې سیاسي څیرې او پر څوکیو ناست کسان پاکستان پلوه وه. طالبانو په وار وار ویلي و چې دوی خپلواک دي او د پاکستان اغیز پرې نشته، بلکې دوی د یو سیاسي او پوځي ځواک په توګه پاکستان سره په دې پار ځینې اړیکې لرلې چې پاکستان د افغانستان ګاونډی دی او د افغانستان راتلونکي پر پاکستان هم اغیز شیندلی شي. د طالبانو ډیری مشران هغه مهال چې په 2000 کال کې امریکا نظام چپه کړ، نو له ټولو لومړی هیواد چې طالبان یې په لاس کې تړلي امریکا ته سپارل هغه پاکستان و. بیا د طالبانو د ځپلو برخه کې له امریکا سره ډیره همکاري پاکستان کوله. دا چې طالبانو له پاکستان ډیرې بدې ورځې لیدلې دي، نو بیا په هیڅ صورت سره داسې نشي کېدلی چې طالبان د پاکستان د ګټو او پاکستان په پام کوم څه وکړي. اړیکې او مشورې سیاسي ډلې او حکومتونه له بیلابیلو هیوادونو او اړخونو سره ساتي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دی، د پاکستان په شمول د نړۍ ځینې هیوادونه په دې لټه او هڅه کې دي چې د طالبانو د اسلامي امارت پر وړاندې خنډونه، چریکي جګړې، مزاحمتونه او بغاوتونه جوړ کړي. احمدمسعود او امرالله صالح چې اوس هم د سولې او خبرو پر ځای د ټوپک د میل په زور غږیږي، د طالبانو په مشرۍ د یو ټول ګډ حکومت پر وړاندې به هیڅ هم ونه کړي او په آخر کې به هم اړ شي چې یا هیواد خوشي کړي او یا له خپل بغاوته تیر شي. اوس له یوې خوا د شمال ټلوالې ځینې اوسني مشران احمدمسعود، محمد کریم خلیلي، محمد محقق، لطیف پدرام، احمد ولی مسعود، صلاح الدین رباني او ځینې نور اسلام آباد کې دي او همدا اسلام آباد وایي چې دوی به دې ته وهڅوي چې یا له طالبانو ډیره برخه واخلي او یا هم د طالبانو پر وړاندې بغاوتونه پیل کړي. همدا ډول په پنجشیر کې د احمدمسعود او امرالله صالح نه پیل شوی مقاومت ته پاکستاني رسنۍ غټ انځور ورکوي، په داسې حال کې چې پښتونخوا کې د عمران خان حکومت پر وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ کړنې او مقاومت بیا پاکستاني رسنۍ پټ او سانسور ساتي. د افغانستان د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه یوازې پاکستان نه دی چې د ویجاړۍ او د خپلو سیاسي موخو او ملي ګټو سیاستونه به کوي. روسیا او امریکا او له بلې خوا ایران هم په دې لټه کې دی چې په ټول افغانستان د طالبانو حاکمیت وننګوي او خنډونه ورته جوړ کړي. بل خوا یو فرانسوي مشر چې احمدشاه مسعود سره یې هم اړیکې درلودې، په خپل ټویټر کې لیکلي چې د احمدمسعود سره یې خبرې کړي او هغه ورته ډاډ ورکړی چې نوموړی د احمدشاه مسعود زوی دی او تسلیمي یې په قاموس کې نشته. حل لاره دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت او ورسره د تیر حکومت سیاسي څیرې چې ډیر وخت یې د سولې او پرمختګ نمایشي چغې وهلې، پر داسې یو حکومت سره سلا وکړي چې هیڅ بهرنی هیواد ته پکې د لاسوهنې ځای پاتې نشي. طالبانو چې څه ډول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وشړل، اوس پر وړاندې غټ مسؤلیت دا هم دی چې افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او متحد افغانستان ویاړ خپل کړي.